و یو پاچا اعلان وکړ که چا دروغ وویل د دولت له لورې به 15 دیناره جرمانه کیږي. د دې اعلان په اورېدو د ښار خلکو د جرمانې له ویرې له امله په خپل منځ کې د دروغ له ویلو څخه ډډه کوله. همدارنګه پاچا او وزیر هم د څېړنې لپاره په بله بڼه په ښار کې ګرځېدل. په ښار کې له یو زیات شمېر وګړو څخه پوښتنې وکړې خو هیچا دروغ ونه ویل. کله چې له یو تاجر سره مخامخ شول او له هغې څخه یې د هغې د ژوندانه په اړه لاندې پوښتنې وکړې. له پوښتنو څخه وروسته پاچا او وزیر د دربار په لور روان شول. پاچا خپلو چارواکو ته لارښوونه وکړه څو د هېواد د وګړو د ګوایفو دفتر ورته راوړي. هغه مهال چې دفتر یې ولید نو بیا یې تاجر خپل دربار ته راوغوښت او هغې 3 پوښتنې چې بیا ترې وپوښتلې تاجر بیا هغه ځوابونه ورکړل. د دې ځوابونو په اورېدو پاچا وزیر ته امر وکړ چې پر تاجر باندې 15 دیناره جرمانه ولیکه او په دولتي خزانه کې داخله کړه ځکه تاجر 3 واړه ځوابونه دروغ وویل. دولتي پاڼو کې د دې تاجر عمر 15 کاله دی. دولت یې تر 80,000 دیناره زیات دی او بچي 15 لرلې. پاچا له تاجر څخه د دروغو ویلو سبب پوښتنه وکړه. تاجر وویل زما د ژوند 20 کاله په نیکي او ایمانداري تیر شوی او همدغه زه خپل اصلي عمر بولم او په خپل ژوند کې مې 80,000 دیناره د جومات په ودانوي کې مصرف کړی. همدغه زه خپل دولت بولم او زما 15 بچو کې 4 بچي بې لارې دي او بد عمله دي. یوازې یو بچی مې نیک صالح دی هغه زه په خپل بچي بولم. د دې خبرو په اورېدو پاچا د تاجر 15 دیناره بیرته ورکړ او ورته یې وویل موږ ستا له ځوابونو څخه خوښ یو. رښتیا هم عمر هغه څه دی چې په ښو او نیکو کارونو ترسره شي. دولت هغه دی چې د الله تعالی په لاره کې مصرف شي او اولاد هغه دی چې نیک عمل او نیک صالح د ښو اخلاقو څښتن وي.